نو خو صحیح د هر څوک په خپلو سترګو باندې ګوري نو داسې خو نه کوي چې د بل په شرمېدو کې ګوري که نه. وړوکی مخلوق الله پیدا کړی غومبسه ورته موږ تاسو وایو. غومبسې ته څوک لاس کوي نه. که موږ حساب کړو نو په هر کال کې تقریبا 8 جهادونه راغلل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله په جهاد کې برخه اخیستې ده تر څو چې تاسو خپل دین ته واپس راشئ او جهاد شروع کړئ. دوه اوښه مال ورته ورکړئ، دې دپاره د ده به ضرورت وي. دې ته اخلاق پیغمبري وایي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه هغه د مسلمانانو د کمزورۍ او د ذلت دریم سبب دی. ولی مسلمان دومره ذلیله دی، د کافر مقابله کې چپه خوله ناست دی؟ ولی مسلمان ته هغه حیثیت نه دی حاصل کوم چې د صحابه کرامو په دور کې حاصلو؟ ولی مسلمان هغه رعب او دبدبه نه لري کومه رعب او دبدبه چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حکومت کې وه، د هغې مبارک په امارت کې وه، د هغې مبارک په مشرۍ کې وه، یا د هغې په نقش قدم باندې راتلونکي خلک چې هغوی په ډېرو خدمتونو باندې په ډېرو کوششونو باندې هغوی دغه مقام ترلاسه کړی او متاسفانه چې اوس مسلمان هغه حیثیت د لاسه ورکړی. په هغې کې دریم سبب علما کرام ذکر کوي چې د جهاد پرېښودل دي. د مسلمانانو د ذلت او کمزورۍ او مغلوب کېدو دریم غټ سبب علما کرام جهاد پرېښودل یادوي. ځکه د مسلمانانو عزت هغه په جهاد کې و. په کافرانو باندې د مسلمانانو رعب د جهاد په وجه باندې پروت و. تر څو پورې چې مسلمان جهاد کوه نو کافران د دې نه ویرېدل او په ټوله دنیا باندې دوی غالبه ول. خو کله چې د مسلمان د منځ نه، د مسلمان د ژوند نه د کافرانو په خلاف جهاد پاتې شه، د دنیا په عیش و عشرت کې دوی اخته شول، د مرګ نه ویره پیدا شوه، بزدلي پکې پیدا شوه، ورځ په ورځ تنزل طرف ته روان شول او لاندې وغورځېدل، د خپل لوړ حیثیت نه هر څه د لاسه ورکړل. مفسرین کرام هغوی د ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه د دې یوه ترجمه دا کوي چې ای د ایمان خاوندانو په خپل لاسونو باندې ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. څه معنا هلاکت ته مه غورځوئ؟ دا معنا چې جهاد کول دا مه پرېږدئ بلکې جهاد کوئ، ځکه جهاد کې ستاسو عزت دی. د جهاد نه لاس بندول دا د انسان د ذلت سبب ګرځي، خصوصا د مسلمان.
کس تاسو فکر وي یو مثال ذکر کو چې ټول ورونه په دې باندې ښه پوه شي او خویندې هغه دا ده چې وړوکی مخلوق الله پیدا کړی غومبسه ورته موږ تاسو وایو غومبسې ته څوک لاس کوي نه مګر د دې نه یو غټ مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی چې هغې ته موږ تاسو مرغۍ وایو چنچڼه ورته وایو مرغاوۍ ورته وایو وغیره وغیره داسې نور راواخله هغه خلک ښکار کوي نیولو ته کوشش کوي څه پروا نه لري خلک یې نیسي مګر دا وړوکی شی چې غومبسه ده دا څوک نه نیسي ولې وجه څه ده وجه دا ده چې غومبسې سره یو وړه ستنه ده هغې په وجه باندې د انسان په بدن کې زهر داخلوي په دغې وړې ستنې باندې چې هغه ډېر داسې په نظر هم نه راځي په دې باندې د انسان د ضرر نه ځان بچ کړی ژوندی څوک نه نیسي مګر هغه حالت کې چې کله دی یا د نزع حالت کې وي دا غومبسه د مردارېدو په حالت کې نو که څوک یې ونیسي جدا مسله ده که نه په عام وخت کې ورته څوک لاس کوي نه ځکه ډارېږي چې بیا ټک راکوي او ما ته ضرر را رسوي نو په دې وړې لشه کې باندې دی دومره بچ کېږي د خلکو د ضرر نه نو او هر چې مونږ تاسو همدغه مثال یاد کو مسلمان په هغې وخت کې چې جهاد کوو باعزته مو الله رب ذوالجلال ورته عزت هم ورکړی الله ورته قدر هم ورکړی قیمت هم زیاتو هر قسم حالات په دې باندې د ښه کېدو را روان ول کله چې جهاد پرېښود نو تنزل په دې باندې راغی امام ابو داود رحمه الله هغه یو حدیث مبارک ذکر کړی دی اذا تبایعتم بالعینه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلطه الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د عینی بیع کوئ د غواګانو لکۍ ونیسئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو څیزونه یادوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کله چې تاسو د عینی بیع کوئ د غواګانو لکۍ ونیسئ په کرونده باندې خوشحاله شئ او جهاد پرېږدئ نو الله تعالی په تاسو باندې ذلت مسلط کړي دا ذلت به تاسو نه تر هغې وخته پورې نه لرې کېږي تر څو چې تاسو خپل دین ته واپس راشئ یعنی جهاد شروع کوئ دلته د حدیث مبارک کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو څو څیزونه یاد کړه اذا تبایعتم بالعینه کله چې تاسو د عینې بیع کوئ د عینې تعریف دا دی چې کله یو انسان د بل چا نه یو څیز واخلي په معلومو روپو باندې تر یو معلوم وخته پورې واخلي و هغه ته تر اوسه پورې روپۍ نه ورکړي د نیټې راتلو نه مخکې هم دغه څیز په همغې سړي باندې د هغې نه په کم قیمت باندې خرڅه کړي نو دا بیع ناجایزه ده دا بیع ناجایزه ده دا اکثره په دې بارګینونو کې کېږي که ستاسو فکر وي یو سړی موټر واخلي په $15,000 باندې په قرضو په نغدو په بل سړي باندې خرڅ کړي په $3,000 باندې نو دغه بیعه د عینې ده په دې باندې علما کرام رد کوي زمونږ فقهای کرام ذکر کوي او تفسیر قرطبی هم ذکر کړي دي صاحب د مرقات هم ذکر کړي دي دا بیعه څه ته وایي وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها مرقات ذکر کړی په جلد نمبر 5 کې صفحه نمبر 1900 کې دا ذکر کې او تفسیر قرطبی په دې باندې بحث کړی
معنا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تر هغه وخت پورې به تاسو په ذلت کیئ تر څو چې تاسو د عینی بیع کوئ او د غوا لکۍ نیسئ، مطلب دا مینه ورسره کوئ او جهاد پرېږدئ، دنیا په ژوند باندې راضي شئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت وعید په دې حدیث مبارک کې بیان کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا ذلت به په تاسو کې تر هغې وخته پورې وي تر څو چې تاسو خپل دین ته واپس راشئ او جهاد شروع کړئ. همدا وجه ده چې شارحین د حدیث ذکر کوي حتی ترجعوا الی دینکم، تر څو چې تاسو خپل دین ته را واپس شئ، یعنی جهاد شروع کړئ، ځکه د اسلام په دین کې جهاد شته. د دې وجه نه جهاد دا په اسلام کې یو اهم امر دی او داسې امر دی چې تر څو پورې مسلمان ژوندی وي دا امر ختمیږي نه. ولې نه ختمیږي؟ وجه څه ده؟ په دې کې د مسلمان عزت پروت دی. ضد حسد دا که یو انسان کوي نو په هغې ضد او حسد ورته ثواب میلاویږي چې کوم ضد او حسد د دښمن سره وي، د کافر سره وي، د حربي کافر سره وي، د شیطان سره ضد وي، دا بیا د انسان د پاره د فایدې ذریعه ګرځېږي. او بعضې خلک داسې دي چې هغوی خپل ضد په بل څه باندې ښکاره کوي، لکه زمونږ او ستاسو بعضې مسلمانان داسې دي چې هغوی د یو بل سره ضد لري، نو هغه ضد بیا دوی په خپلو کې استعمالی. هغه ضد چې د کافر د پاره پکار دی بیا د حسد په میدان کې د مسلمان په مقابل کې استعمالیږي. یا یو بل سوځولو د پاره یو خبره کوي، لکه پرون چې ما کومه خبره وکړه چې مسلمانان د اختلاف د وجې نه څونه لوی لوی هېوادونه هغوی د لاسه ورکړه. کوم وخت چې اتفاق وو په هغې وخت کې ډېر هېوادونه دوی لاسته راوړي. اوس هم داسې شته دي بعضې انسانانو کې ضدونه موجود دي، هغوی د ضد د وجې نه د حسد د وجې نه هغوی بیا شرعي مثلا پرېږدي. لکه مثال په توګه د چا د یو عالم سره لګېږي نه، نو هغوی بیا بالمقابل داسې لکه دا مسائل بیانوي بل هم بیانوي، خو لیکن دی د هغې مقابل کې بیا دا خبره کوي چې د دې نه د هغې بل یو مولانا صاحب مسائل ډېر ښه دي، هغه ډېر ښه بیانوي، فلانکي ځای کې دی داسې بیانوي، فلانکي ځای کې دی داسې بیانوي. حالانکه همغه یو وي. مثال په توګه باندې د چا سره بغض پیدا شي نو هغه خپل بغض په دې باندې ښکاره کوي، وایي مثال په توګه باندې د مثال په توګه به وایي چې هغه مثال باندې سره ښه پوه شو. مثال په توګه یو انسان زما سره نه لګي، نو هغوی بیا که مسئله د شریعت زما د خولې نه وامري په هغې باندې هغوی عمل نه کوي، بلکې مقابل جانب کې مثال په توګه باندې هغه مولوي صاحب ښه بیان فلانکی مولوي صاحب، دا نور څه وجه نه وي، صرف هغه ضد او حسد وي چې په خولې باندې راښکاره کېږي. او دغه ضد او حسد دا بیا د انسان د تنزل او د ختمېدو سبب ګرځېږي. ځکه احادیث مبارکه ټول دي، قرآن او احادیث دا ټول یو دي، زمونږ او ستاسو مشترکه دي. په دې کې د چا ضد او حسد چې کله د خولې نه دا ووتل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بس بیا ټول د مسلمانانو یو دین دی، که هغه د هر یو مولوي صاحب د خولې نه وي خو هغه حسد ښکاره کېږي. منظور مې دا موږ مسلمانان شکست ځکه خورو چې خپل هغه ضد راواخلو، هغه حسد راواخلو. د ضد او د حسد په وخت کې بیا نه د پلار احترام کو، نه د مور احترام کو، نه د ورور احترام کو، نه د مشر احترام کو، یوازې خپل خواهش په بل باندې منل، یوازې خپل خواهش په بل باندې منل. بعضې خلک لا پکې یو بله ټپه موکي، هغوی بیا وي دنیا هر سړی په خپلو سترګو ګوري. هلکه د الله بنده نو خو صحیح د هر څوک په خپلو سترګو باندې ګوري، نو داسې خو نه کړي چې د بل په شرمېدو کې ګوري که نه، ځکه چې دا خو ناروا وي. او بهترین مسلمان هغه دی چې خپل په خواهشاتو باندې او خپل په ځان باندې قدم کیږي، که ځان الله ته نزدیکی په ځان قدم کیږي او بل مسلمان ته په اوچته سترګه وګوري. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې هغه کله د بانډو والا خلکو سره مخامخ کېده، نو د بانډو والا خلکو چې ورته تیزې خبرې هم کولې،
رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته نرمي خبرې کولې. لکه یو واقعه کې راځي او باندې سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ما ته په دې غنیمت کې 2 اوخه مال راکا. لکه خلکو ته یو اوخو وایي ما ته 2 اوخه مال راکا او دا ستا د پلار مال خو نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي او دا مال زما د پلار نه دی خو ځه الله تعالی په دې باندې مسلط کړی یم او 2 اوخه بار مال ورکوي ورته 2 اوخه مال ورته ورکوي دې دپاره د ده به ضرورت دي. دې ته اخلاق پیغمبري وایي. نو دې ته ویلی شي په اسلام کې د ټول نه بهترین انسان. نو جهاد هم دغه شی دی. جهاد به د الله د رضا دپاره کوي. د علي صاحب مشهوره واقعه ده. کافر یې راغورځولې په سینې ورته ناست دی ورته وایي کلمه ووایه. هغه د خپلې خولې نه لاړې په علي صاحب باندې چې علي صاحب یې بېرته خوشي کوي. ولې دې خوشي کړم؟ وایي مخکې مې د الله د رضا دپاره وجلې او اوس مې شاید چې په زړه کې تا سره شخصي عقده راغلی وي. نو شخصي عقده نه جهاد هم د الله د رضا دپاره. اسلام کې د جهاد دومره مضبوطوالی دی چې مدینه منوره کې رسول الله مبارک کم ځای کې اوسېده نو چې آیتونه د مدني راغلي دي نو په هغې کې په لوی مقدار سره د جهاد فضایل بیان دي، د جهاد مسائل بیان دي، د جهاد احکامات بیان دي او د جهاد اعلانات موجود دي. ځکه علما لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مدینې منورې اکثره ژوند په جهاد کې تیر کړی. په 28 غزاګانو کې په خپل مبارک شرکت کړی او 55 جهادونو ته صحابه کرام لېږلي دي. نو په 10 کاله مدني دوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالواسطه او بلا واسطه 82 جهادونه کړي. کمنګ حساب کو نو په هر کال کې تقریبا 8 جهادونه راغلل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په جهاد کې برخه اخیستې ده. په خپل مبارک زخمی شوی دی. په خپل لاس مبارک باندې کافر ابی ابن حلف هغه په نیزه باندې وهلی دی او مردار کړی دی. تر دې پورې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مرض الوفات کې هم د جهاد عمل جاری ساته. یعنی وفات کېدو نه یو څو ورځې مخکې لښکر د جهاد دپاره تیار که. په خپل لاس مبارک باندې جنډه حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ ته ورکړ او دا یې د غونډ لښکر امیر مقرر که چې د دوی د وفات نه پس صحابه کرامو عملی طریقې سره په سونو جهادونه وکړل. د اسلام جنډه په ټوله دنیا باندې اوچته کړه. داسې هیواد نشته چې هلته د دین د سربلندۍ دپاره وینه نه تویه شوي. دا چې اوس مونږ تاسو کوم ګورو دا د کفري هیوادونه دی کې اکثره د مسلمانانو د لاسونه وتلي دي. دا مخکې د مسلمانانو په لاسونو کې د جهاد د برکته پراته وو. کله چې جهاد فرض عین شي او د قدرت باوجود څوک جهاد نه کوي د داسې انسان باره کې قرآن کریم سخت وعیدونه ذکر کړي. لکه یو ځای کې وي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله رب الجلال سورة توبه کې وایي که ستاسو پلاران، ستاسو بچي، ستاسو ورونه، ستاسو بیبیانې یا خاوندان یا خپلوان یا مالونه یا هغه تجارت یا هغه مالونه چې تاسو سره دي که دا تاسو ته الله او د الله د رسولو د جهاد نه ډېر خوښ شي نو انتظار وکئ تر هغې پورې چې الله تعالی بل یو امر تاسو ته راوړي. بل ځای کې وایي سورة طیبه کې یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. على هذا القياس قرآن عظیم الشان ډیرو ځایونو کې دغسې بیان کړی او هغه خلک یې رټلي دي کومو خلکو چې د جهادونو نه سترګې پټې کړي او بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه حدیث مبارک ذکر کوي د صحیح مسلم روایت دی په کتاب الامارت کې پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک امام مسلم صاحب نقل کوي من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صحیح مسلم نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د حالت کې مړ شو چې غزا یې نه کړي او ځان سره د غزا کولو اراده هم نه کړي بس دې په شعبه د په ډلې د منافق کې چې مړ کېږي مشکل نه لري مړ شي. معنا دا ده دې ته وعیدات وایي.